بسم الله الرحمن الرحیم. محترم شاګردانو، تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن چې د سانسور سمارټیک د موبایل او سافټویر او انلاکینګ لپاره لومړی لیکچر دی. په دې لیکچر کې به موږ تاسې په څو شیانو باندې وغږېږو. لومړی به موږ تاسې په دې پلان وغږېږو، مطلب چې دې کې به موږ څه وایو. سره په څنګ کې به د دې میتودونه تاسې تشریح شي او د موبایل سافټویر چې کوم ګول هدف یې ده هغه به تاسې سره شریک شي. لومړی به راشم چې په دې کې موږ کوم شیان او څه به وایو. د خیر دا کورس چې ده د یو میاشتنی کورس ده او په دې یو میاشت کې به انشاءالله موږ تاسې ته هغه لاندې موضوعات تشریح کوو. د هغې له جملې څخه به لومړی موبایل البته د سافټویر پیژندل به وي. سافټویر پیژندل چې سافټویر څه شی دی، د موبایل سافټویر پیژندل دي، د سافټویر د بکسونو پیژندل، سره په څنګ کې د ټولز پیژندل، سافټویر د بکسونو یا ډانګلز چې ورته د هغې انسټالول او د ټولز انسټالول، د سافټویر د ټولز او د ډانګلز پیژندل او ډولونه، د سافټویر د ډانګلونو د انسټالولو طریقې، بیا به د موبایل ډرایورونو پیژندل، موبایل ډرایورونو د انسټالولو طریقې، حفاظتي کوډونو پیژندل لرې کول. یعنې معنا دا زموږ پلان دی، دا زموږ چپټر دی. دا چپټر به هم تاسې سره شریک شي. FRP لاک پیژندل او لرې کول، همدارنګې د آی کلاود لاک یا د آیفون کوم مشکلات چې دي هغه رفع کول، بهرنۍ کوډونو پیژندل لرې کول، موبایل سافټویر اول لکه د ټولز په شکل باندې فلشینګ او سره په څنګ کې د موبایل د ژبې انسټالول، کنورټ کول، ایمي پیژندل، ایمي بدلول، د ایمي زیرو کول او بیرته جوړول. دغه مشخصات به موږ تاسې سره شریکو. دا چې دی تقریبا د یو میاشتې لپاره دی. یو میاشت موږ تاسې دې باندې چې دی د 0 to AZ پلس پورې به انشاءالله به دې غږېږو. راځم دلته چې دی د موبایل تعریف دی، معنا موبایل څه شی دی موږ تاسې باید وپېژنو. موبایل یو ګرځنده ته وایي که نه، او په اصطلاح کې د یو برقي وسیله ده چې د خبرو، امواجو او اشخاصو ترمنځ د اړیکو نیولو لپاره استعمالېږي. دا موبایل دی. موبایل لپاره موږ تاسې څه باید وکړو. د موبایل سافټویر او انلاکینګ کورس په هدف چې شی وي، دا هدف باندې زه نن غږېږم چې زموږ هدف چې دی هغه څه دي. مطلب په دې کورس کې به تاسو زده کوئ. نو زموږ د کورس یعنې د موبایل سافټویر ګول از ا پروفیشنل انجینیر، یې معنا دا ده چې کله د سافټویر انجینیر شي، د موبایل د سافټویر هغه کې باید ته کم شیان زده وي. ته 3 شیان موږ دلته تدریس کوو او تاسو به انشاءالله به دې کې دا زده کېږي. نمبر 1 چې دی هغه انلاکینګ دی، چې مطلب یو لاک لګېدلی وي موبایل ته، هغه د FRP لاک وي، هغه د سکرین لاک وي او هغه کار قسم لاک وي، د هغې ختمول، موبایل نور پرابلمز مشکلاتو فکسینګ کول او په څنګ کې ورسره د موبایل فلشینګ. دغه 3 شیان به زه تاسو ته A to Z پلس تشریح کوم. انلاکینګ به موږ تاسې په 2 ډولونو باندې وایو. یو به چې دی یو به آنلاین ډول باندې وایو، بل په آفلاین ډول باندې تشریح کوو چې آنلاین انلاکینګ څه شی دی او آفلاین انلاکینګ څه شی دی. آفلاین انلاکینګ بیا 2 کاینډز 2 ډولونه لري چې نمبر 1 د ټولز په واسطه باندې دي، بل چې دی د ډانګلز په واسطه باندې دي یا باکسز چې ورته ویلی شي. بیا ټولز هم چې دي 2 قسمه ټولز لرو، یو چې دی پیډ دي او بل چې دی فری دي. یعنې دا هر یو برخه به زه تاسو ته چې دی بیسیک نه واخله تر ایډوانس برخې پورې چې کوم تشریح کوم. لکه مطلب د دې اوس بله خبره ده مقصد چې آفلاین څنګه کېږي، آنلاین څنګه کېږي، انلاکینګ څه ته وایي، ډیفینیشن، ټولز څه ته وایي، ډانګل څه ته وایي. یعنې معنا دا ده چې د دې به زه هر یو تاسو ته بیسیک نه تر ایډوانس پورې ډسکس کوم انشاءالله. دلته تاسو یې انلاکینګ په اړه مطلب پوره معلومات دلته شتون لري، دا به تشریح کوو. بل چې د فکسینګ دی، فکسینګ هم د موبایل فکسینګ، لکه فکس څه معنا، یعنې کله چې موبایل یو لوګو سټاک وي یا بوټ لاک ور باندې راځي یا آن آف کېږي موبایل، دلته هم موږ دې ته فکسینګ ویلی شو. موبایل فکسینګ هم په دې کې تشریح کوو. د خیره چې هغې به هم 2 میتودونه دي، یو ډانګلز له لارې دي او بل چې دی د ټولز له لارې. دواړه به موږ تشریح کوو. لومړی چې ډانګلز څه شی دی، ټولز څه شی دی، پرابلم یې دا دی، دا به څنګه حلوو. او لاست ون یعنی تھرد ون چې دی هغه فلشینګ دی، چې فلشینګ د څه شي له لارې کېږي، د ډانګل له لارې هم کېږي او سره په څنګ کې د ټولز له لارې هم
کیږي. دا به هم موږ تاسو چې کوو ان شاء الله تشریح کوو چې څنګه به یو موبایل فلش کوو، موبایل به څنګه فلش کوو، او همدارنګه دا به زه راوخلم تاسو ته به دلته وښیم چې معنا موږ تاسو فلشینګ هم په دوه طریقو باندې کولی شو. یو چې د چش له لارې یا د ډونګلز له لارې شو، او بل د ټولز له لارې دا فلشینګ شو. زه به دلته انلاکینګ لومړی تشریح کوم، بیا به فکسینګ تشریح کوم، بیا فلشینګ تشریح کوم. مطلب انلاکینګ څنګه کوو موږ تاسو اول افلاین څنګه کوو، انلاین څنګه کوو. افلاین چې د ټولز په واسطه کوو. ټولز چې شي دي، ډونګلز چې دي، پیډ ټولز چې دي، فری چې دي. د دې نه مخکې زه راځم د موبایل په اړه. دلته ما تاسو ته لومړی تعریف ویل، هغه زموږ تاسو پلان شو. موبایل تعریف می تاسو ته ویل چې موبایل څه دی. موبایل تاسو معنا اوس چې دی د موبایل ډولونه دي. موبایل اصل کې عموما درې ډوله لري. ساده موبایل دی، سمارټ فون دی، او فیچر فون. ساده فون دا معنا چې د کې چې دی انډراید ورژن شته نه لري او یوازې د کالینګ لپاره یا زنګ لپاره استفاده کوي. سمارټ فون دا معنا چې دا چې د زنګ لپاره د نور کنیکشن مور باندې کېږي، انټرنیټ او ایکسټرا. فیچر فون چې دی نیمایي سمارټ دی، یعنی معنا فول نه دی. د موبایل تاریخچه هم شتون لري دلته. معنا تاسو دا چپټر درکول کېږي، دا به تاسو خپل باندې وګورئ او د دې معلومات سره وساتئ او زده وای کړئ. راځو موږ تاسو سافټویر باندې غږیږو چې سافټویر څه دی. سافټویر زه په لنډو کې درته وایم چې سافټویر چې دی یعنی پوستغاله ورته پښتو کې ویل شي. سافټویر معنا پوستغاله. سافټویر چې دی دا ټول هغه پروګرامونه چې موږ لیدلی شو خو لمس کولی نه شو او همدارنګې ټچیبل نه دي، هغې ته سافټویر ویلی شي. د موبایل سافټویر موږ تاسو ته مقصد چې دی موبایل سافټویر دی. موبایل سافټویر نه هدف دا دی چې کله هم چې تاسو موبایل لګوئ، تاسو ته چې دی یو پروګرام ورباندې راځي چې دې ته یا انډراید لیکل شوی وي، انډراید، او چې دی آی او ایس لیکل شوی. انډراید چې دی دا د ټولو د آیفون نه پرته څومره برانډ چې دی، که اوپو دی، که ویوو دی، که شاومي دی، که ټیکنو دی، که انفینکس دی، که ریډمي دی، دا ټول چې دی انډراید دی. یعنې د دې سافټویر د دې کوم اپریټنګ سیسټم د چلولو سیسټم چې دی انډراید دی. او آی او ایس معنا دا آی معنا آیفون، او معنا اپریټنګ، اینډ اس مینینګ سیسټم. آیفون اپریټنګ سیسټم، دا مطلب دې ته سافټویر ویلی شي. دا موږ تاسو په باندې غږیږو چې انډراید څه ته ویلی شي، څنګه سافټویر کوو، څنګه انلاکینګ کوو، څنګه فکس کوو، او آیفون څنګه فکس کوو. موږ تاسو هدف همدا دی. نور ویډیو نو اوږدوم، زموږ همدغه نن هدف شو، دغه مو چې د درس طریقه شو. راځم بل په دې کې نن څه شم یو ورځ پلان باندې د درس طریقه باندې تاسو ته وغږېدم. نن د درس طریقه چې د داسې د ما درته ویډیو ریکارډ ته معلومات مې پکې واچول او دغه معلومات تاسو سره چې د نظري شریک شو، یو چپټر به ورسره وي، واتساپ له لارې به تاسو سره شریکېږي. سبا چې زموږ تاسو کوم درس دی هغه د سافټویر او د موبایل په سافټویر باندې غږېدلي، مطلب چې ډیپلی که نه چې موبایل کې کوم ستونزې تاسو ته مطلب راځي، لکه انلاکینګ دی. انلاکینګ څه معنا لري، څنګه به یې ختموو، فکسینګ به څنګه کوو، ټول چې شی دی، ډونګل چې شی دی، سافټویر فلشینګ دی، فلشینګ به څنګه کوو، دا موږ تاسو سبا ته ریکارډ کوو د ویډیو او لیکچر په شکل باندې. دا به هم نظري وي سره په چپټر او موبایل. تاسو باید موبایل هم ولرئ او دغه چپټر هم ځان سره ولرئ او واتساپ له لارې به تاسو سره شریک شي. نن ورځ دپاره زموږ همدا درس شو. یو خبره باید بله هم وکړم چې د موبایل سافټویر سره به انشاءالله موږ په هارډویر باندې هم لږ غږیږو، ځکه هارډویر ته هم ضرورت دی چې هارډویر معنا موږ تاسې لږې برخې د هارډویر ډسکس نه کړو، بیا کنیکټینګ یې لږه ستونزه وي، لکه ایډل پوینټ له لارې کنیکټینګ چې دی بیا موږ ضرورت لرو. نو لاست برخه کې یو ځل بیا په دې غږېږم درته چې دغه کوم ما چې دلته مثال کوم شی اچولی دي، کوم نقشه چې ده، د دې مطابق به موږ تاسې درس انشاءالله وایو او هر څه به چې دی زیرو تر ایډوانس تشریح کوو. تاسو سره کوم نظر مطلب کومه خبره در سره وي د درس مربوط، تاسې ما سره شریکولی شي. او همدارنګې که د ټایم په اړه کومه خبره وي. بله خبره دا ده چې دلته زه تاسو ته وایم مثال د درس میتودونه چې دي هغه واتساپ له لارې دی.
واتس اپ لاري به تاسو سره ویډیو تشریح کیږي، ټلګرام لاري به تاسو سره ویډیو تشریح کیږي او ګوګل میټ. نو په هفته کې به یو ورځ چې د ګوګل میټ باندې خامخا موږ ملاقات کوو ترڅو تاسو پریکټیکل ارڅ وګورئ. سو خو وخت لري، خوشاله اوسئ.